دنیا یو طرف تا ته نقصان در رسي الله رب العالمین تا ته شر نه دی لیکلی نقصان نه دی لیکلی بعزتي نه دی لیکلی دا دوه دنیا تا ته دغه بعزتي شر نقصان فساد نشي در رسولی وارضى بما قسم الله لك راضي شه په هغه څه باندې چې الله رب العالمین ستا تقسیم کړی دی تا ته څه په تقسیم کې لیکلي تقدیر کې لیکلي څه به وشي تکون من اغنى الناس تاسو به شئ د ډېرو مالدار خلکو نه څه مطلب یعنی چې څه در سره دي په دې شکر ادا کا څه در ورسېدل په دې شکر ادا کا څه در نه فوت شو د هغې پروا مه کوه یعنی په تقدیر کې چې الله رب العالمین تا ته څه لیکلي هغه به دررسي الله وایي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا اے بنده اے د الله نبي ووایه دې خلکو ته اعلان ورته وکړه هغه څه چې الله تاسو ته لیکلي دي که هغه شر دی که خیر دی تا ته به دررسي که خیر درته الله رب العالمین لیکلی څوک یې درنه نشي اړولی که ټوله دنیا راپاسي او الله رب العالمین تا ته خیر لیکلی مالداری لیکلی یو کس هم ټوله دنیا په یو طرف شي یو کس په بل طرف دی دا ټوله دنیا د انسان نه دا خیر دا کامیابی دا مالداری دا عزت دا نشي اخیستلی ولی الله قانون لیکلی دی قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا او که ټوله دنیا په دې باندې راجمع شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټوله دنیا یو طرف ته نقصان در رسي الله رب العالمین تا ته شر نه دی لیکلی نقصان نه دی لیکلی بعزتي نه دی لیکلی دا دوه دنیا تا ته دغه بعزتي شر نقصان فساد نشي در رسولی الله رسول وایي ابو هريره رضی الله عنه ته اے ابو هريره ته راضي شه په دې باندې چې الله تا ته څه لیکلي دي ته به د ټولو خلکو نه ډېر مالداره شي مونږ ته په زندګۍ کې اکثر لوی ټینشن څه ګرځېدلی د هغه شي کوشش کوو چې نه شو یې کولی خو مې کوه که یو شی تا ته نه دی لیکلی الله کوشش دې هم وکړو ستا په تقدیر کې نه دی لیکلی خفګانونه پرې مه کوه الله قرآن کې مونږ ته څه وایي د مؤمنانو په صفاتو کې الله فرمایي اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون مصیبت ته تکلیف دی دا در باندې راغلی داسې مه وایه چې داسې مې کړی وی داسې وشوی وی چې داسې شوی وی داسې به شوی د دې الفاظو نه په حدیث کې منع راغلی ده دې ته کلمه د لو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې یو سړي دا خبره وکړه چې داسې چل مې کړی دا به نه شوی نو دا شیطان ته لارې کولاوئ شیطان په تاسو کې بیا کار کوي دا مه وایه بس یو کار وشو تا ته در ورسېدو که تکلیف دی نو انا لله وانا الیه راجعون او که خوشحالي ده الحمدلله بیا مه وایه داسې مې کړي داسې وشو ځکه سورة الفجر کې الله رب العالمین فرمایي د هغه چا باره کې چې هغه ناشکره دی الله وی کله چې یو انسان ته الله رب العالمین خیر ورورسي فایده ورته ورورسي دا وی چې ما دا کار کړو کنه دا زما د کوششونو مهنت دی دغه مهنتونو سله ده الله وی کله چې بیا شر ورورسيږي ورته بیا وی چې الله رب العالمین زه لیدلی یم نه نه داسې نه ده بلکې خیر او شر دا د تقدیر حصه ده الله خیر در رسونکی دی الله رب العالمین فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس انسانانو ته او په دې دنیا کې په وچه او په لمده کې چې کوم شرونه راخورېږي فسادونه راخورېږي دا د انسانانو د وجې نه کېږي چې دوی بد اعمال کوي دا وجه ده چې الله رب العالمین په دوی باندې بیا امتحانات راولي افات پرې راولي سیلابونه راشي بارانونه کېږي بېټیمه بارانونه فصلونه تباه شي سیلاب راشي خلک ته خبر نه وي یویسي زلزلې راشي نوره ګراني راشي دا زما او ستا وجه ده بله وجه نشي کېدلی